أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پرون د سورة البقره من درې آیاتونه ویلیو. نننی سبق کې یو آیات وایو او د تجوید په حصہ کې نن سبق نه وایو، زوړ سبق به را معاد کړی. نننی سبق دا والذین ذال ویل فکار دی اسی نه چې د ذال په ځای د زا आवाज وي، ولی د دیو په مخرج کې فرق دی او تمیز کول پکار دی په مابین د ذال او د زا کې. تمیز به کله راشي په مابین د ذال او د زا کې چې کله ته په زا کې جامې بندې کې او د جبې دا څوکه چې کم دی دا د جبې د لاندیني دوه غاښونه چې دي ته نږدې کې به یې وروستو ولګې او دې کې یو شپېلی هم دی، داسې شپېلی دی لکه د شهدو چې کومه مچۍ ده هغه شان اواز. خو د هغې به دا معنی نه وي چې ته رښتیا د هغې په شانې داسې اواز وکړه، صرف تشبیه د هغې په شان تشبیه به اختیار کړي. داسې نه ده چې بالکل بعینه دقه د مچۍ د پرو په شان اواز دې نیولی چې ارزه کې داسې چل کوي، داسې نه ده صحیح. او ذال کې به جامې کولاو کې د ژبې سر به پورته کړي نو خپله بیا یې فرق راځي. ګورې ذال زا ذال زا ښه والذین ذین والذین يؤمنون بما أنزل إليك. بما ميم ألف زبر ما ميم ألف مد زبر ما مد ستوي راخکلو ته وي، وګدوالی ته وي، درازوالی ته وي، وسعت ته وي. ونمد له من العذاب مدا یعنی عذاب کې به ولا زیاتوالی راولو. ويمددكم بأموال وبنين مد ویلی کېږي وګدوالی ته. د څه شي وګدوالی ته ویلی کېږي؟ نفسي وګدوالی ته ویلی کېږي. خو د قراو په اصطلاح کې قاریان مد اواز وګد کولو ته وایي. لکه خلک ویل که پلان کې داسې مدونه کوي نو څه مدونه څه مطلب یې دا و؟ مدونه مطلب یې دا چې د اوازونه راکاږي. نو مد دلته دی، دا مد نښه تاسو یې نه او دا به رشته زموږ چې کوم قواعد وایو هغې کې به راشي یو ځای کې انشاءالله بیا باندې بحث کوو. زه ځکه په دغه ځای کې بحث تفصیلي نه کوم ځکه چې وروستو را روان دي، خو صرف نفس تاسو ته کنایتن وایم. نو بیما کې مد دی او اواز به وګد کې بیما انزل الیک انزل دا نون ساکن تاسو یې نه د تصویر کې قرآن کریم کې چا کولا کولا ته پته لګي. د دې نون ساکن او تنوین موږ څلور قاعدې ویلې دي. تاسو په هر ځای کې ګورئ چې وروستو پسې د مرۍ حرفو اظهار بکو، چې وروستو یرمرون حروفو ادغام بکو، چې وروستو با وایي اقلاب بکو، چې وروستو د هغې نه علاوه حرف و هغې ته اخفا وایي هغه لا موږ نه ده ویلي. هغه د 15 حروفو څخه کېږي، د اخفا خپل حروف دي. هې صحیح تجوید کې نن خو نه وایو، سبب ان شاء الله العزیز هغه قاعده ووایو. نو بیا چې شعر ته نون ساکن او تنوین راځي چې تاسو ته قاعده معلومه وي او هم د هغې د ادا کولو صحیح ادا کولو طریقه ته هم معلومه وي. انزل الیک الیک خلق وی الیک نه ده الیک یایلین ده. یایلین او ویلین به تاسو پیژندلی وي، مخکې هم موږ ویلي وو. 2 حروف لین دي او 3 حروف ماده دي. لین نرمۍ ته وایي، په نرمۍ سره ویلی کېږي. کوم حروف دي حروف لین؟ یا ده او واو. خو کله به یې حروف لینی چې ساکینی او مخکې ته زبر زبري لکه الیک. اوس دا یایلین ده. وما أنزل من قبلك من
من قبلك دا رستو روان دی چې دلته دا ولی تا دا غنه دی ولی پیړک لا دا برته بیا وایم من قبلك نه دی ښه قبلك باقي قلقله دا قلقله ولا حروف پنځه دي قاف طا با جیم دال قطب جد لفظ کی چې کوم را حروف را محبوس او راگیر دي دقه ته قلقله ولا حروف قلقله ولا وبال دا جیم نه خبر لیکل شوی دا وقف جایز علامه ده یعنی دلته وقف جایز ده من قبلك دلته وقف جایز ده وبالآخرة راتي هم يوقنون ندي يوقنون يوزل بيرتاړم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أقوى من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون دسرنا يوزل أرو مخان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون حصار تجوید چې کومه ده حصه تجوید د نون ساکین اړوندي والا نون سکون والا نون او تنوین دو زورونه دو زیرونه دو فیخونه دا تعریب بالعلم دی ته ویل کیږي معنا دا علامه ده خارج کې نور تنوین دی ته نه ویل کیږي تنوین خنون ته ویل کیږي هغه نون ته ویل کیږي د کلمې د اخر سره ویل کیږي تنوین د نون نوم دی خو په لیکلو کې دو زورونو دو زیرونو دو پیشونه دي دا دویم زبر دویم زیر دویم پیش د تعریف مفهومی هم وي تعریف بالعلم ورته هم وي په نخې سره یو شی پہچان کول پیجاندل یو شی په عالم سره په نخې سره لکه اړون ته چا ویلی وي ته خو په څه پیژنې وي زه په لم پیژنم
نو تنوین به تاسو بس پیژنئ چې دوه زورونه دوه زیرونه دوه پیښونه داسې به لیکلی شوی وي. د دې درې قاعدې موږ ویلې دي، یوه د اظهار قاعده ده، یوه د ادغام ده، یوه د اقلاب. دغه ځان طرف یاد کوي. سبا به انشاءالله د دې څلورمه قاعده و دا به ختم شي. هر ځای کې چې قرآن کې دا راشي تاسو ته چې باید دا قاعدې زده یي او قرآن کریم سره تعلق ساتئ ملګرو. ځکه حسن بصري رحمه الله وی کوم انسان چې قرآن کریم سره تعلق ډیری بس د سره د الله تعلق دی، او کله که د قرآن سره تلاوت ناست وغیره ته تنګولي، حسن بصري وی ته په دې خبره باندې پیښه چې د الله سره د تعلق مضبوط او بحال نه دی، الله سره د خپل اړیکه ټینګه کا بیرته، ځکه د الله خبرې دي او څوک چې د چا په خبرو باندې تنګیږي معلومه دا شو چې هغه کس سره نه لګي، نو ډېره سخته خبره ده. او نبی صلی الله علیه وسلم به شکایت هم کوي، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، زما دی قوم د دې قرآن کریم نه هجرت کړو، پرېښود یو متروکه. هجرت علما دا وایي یو سړي سره د اخبار ټیم شته، د ریډیو ټیم ورسره شته، د موبایل ټیم ورسره شته، خو د موبایل د قرآن ټیم ورسره نشته، نو دې ته به هجرت ویلی کېږي. او په دغه معنی باندې موږ ټولو باندې د الله سبحانه وتعالی رحم وکي. الله سبحانه وتعالی دې زموږ خاتمه ښایسته کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم.